السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم تاسو ټول بخیر او جوړ یاست. ګرانو ملګرو، په دغه ویډیو کې تاسو درخوایم تاسو څرنګه له موبایل یا د انټرنیټ تاسو په وګټئ. دوی طریقې درخوایم درې ډېرې زبردست طریقې دي او امید لرم تاسو به خوښې شي او اسان هم دي. په دریو طریقو کې دا اول یوټیوب، دوم دا فیسبوک او دریم د ویب سایټ. دا دوه طریقې ما خپل استعمال کړي دي، کتلې مې دي او دي مثال هغو کې روپۍ شته. پښتانه ورونه ډېر مثال نه مني، هغه وایي چې داسې کله کېدای شي چې یو یوټیوب روپۍ سړی وګټي له فیسبوک. خو ځینو درخوایم دغه دوه طریقې څرنګه دي او دا یوه طریقه لږ مشکله ده، ما خپله هم نه استعمال کړی، خو هغه هم تاسو نن درخوایم چې هغه څه رقم خلک پیژني ګټلی شي. اول طریقه د یوټیوب. یوټیوب طریقه ډېره اسانه ده چې اوس مثال تاسو ما ویډیو ایسته کړي د هغو به تاسو یو چینل جوړ کړئ. چینل به څرنګه جوړ کړئ، هغه زما په چینل کې ویډیو تاسو څرنګه چینل جوړولی شئ، هغه ویډیو وګورئ، د هغه بعد تاسو چینل جوړ کړئ. د هغه بعد چې تاسو خوښه ده که تاسو خپله ویډیو جوړولی شئ د ما غوندې هغه ورې جوړ کړئ. که تاسو د کرکټ ویډیو ورکولی شئ د کرکټ ویډیو ورکړئ. که تاسو د اتڼ ویډیو، د غورځېدا بدل ویډیو، که هر کوم ویډیو ورکولی شئ ورې کړئ. هغه بعد تاسو چینل جوړ شو او هغه باندې تاسو ته روپۍ راځي. اوس ډېر خلک وایي ما چې دغه سوال وکړو چې روپۍ راځي، روپۍ څرنګه رخو. روپۍ راخیستل دغه سیسټم ده چې اول بس تاسو په یوټیوب کې په ویډیو باندې ایډز راځي. تاسو بلدلی یو نیم ویډیو تاسو خلاصوئ داسې 50 سکنټه ایډز پرې راسي، لا د سپرایټ ایډز، لا د او ایل ایکس، لا د فوډ پانډا مشورې به راسي. هغه مشورې 50 سکنټه یې موږ ته روپۍ چې دا راکوي یوټیوب، هغه مشورې راکوي. مشورې هم دی نه چې ټول روپۍ موږ ته راځي. د مشورې مثال چې اوس 10 روپۍ یې 10 شپږ د موږ یې 4 د یوټیوب وي. شپږ دا د ویډیو ورته ورکوي، چا ویډیو جوړه کړې ده او دا 4 یوټیوب خپله یږدي. صحیح ده، دا د یوټیوب سیسټم ده. نو په یوټیوب کې خلک یا روپۍ به څرنګه رخو، په نمبرو بیا راباسو، په بینک بیا راباسو، څرنګه بیا راباسو. هغه ته داسې یو ایډسن اکاونټ یې بولي، هغه به جوړوو. هلته چې موږ ته روپۍ راسي چې $100 پرس د هغه بعد راوځي. داسې نه ده چې $2 پرس و، $3 پرس و بیا به یې راباسي. چې هر کله $100 پرس و، $100 به تاسو خپل بینک اکاونټ چې هر ملک یا چې هر کوم بینک چې مې یې هغه اکاونټ به جوړ کړئ، د کوم اکاونټ چې مې ده. بیا تاسو له ایډسنه چې تاسو خپل ګوګل ته یعنې خپل اکاونټ ته یې هغه کوئ ټرانسفر کوئ، د هغه به لکه تاسو په چک هم راباسي او په کارډ باندې هم راباسلی شي. نو دغه د روپیو راایستلو طریقه ده. او دوم د فیسبوک. فیسبوک ظاهره په پاکستان، افغانستان دغو دا وړو ملکو کې ظاهره لا نه ده دا سیسټم شروع کړی، یعنې هغه روپۍ ګټل په دغو وړو ملکو کې لا ځان نه دی شروع شوی. اول خالف 5 ملکو کې په امریکا، اسټرالیا او انګلند کې او دا دوه نور مو اول مو دا خالف 5 ملکو کې دا سیسټم و د روپیو مثال د یو فیسبوک نه روپۍ ګټل. خو د هغه بس په 5 کې مثال دی کامیابه شو چې دا کېدای شي. د هغه بعد دوی په 60 ملکو کې نورو کې دغه سیسټم جوړ کړو. خو ظاهره لا پاکستان، افغانستان، انډیا دا مثال دا واړه د ترکیې چې ډېر نه ده کړی، دغو ملکو کې ظاهره دا سیسټم نه ده. خو کېدای شي په لنډ وخت کې به که خیر و دغه هم وشي چې موږ د فیسبوک نه څرنګه روپۍ ګټو. د فیسبوک هم دغه سیسټم د ویډیو به جوړوو او خپل یو پیج به یو پیج چې 10,000 لایکونه سوي او فالوورز 10,000 پرې، هغه بعد تاسو ویډیو ورکوئ، بیا هغه بعد موږ فیسبوک ته روپۍ راځي او دغه رقم به ایډسن اکاونټ یا دغه رقم به ستاسو بینک اکاونټ راځي. او دا دریمه طریقه چې ما تاسو درښولې وه، ما تاسو ته وویل چې هغه د مثال خپله ما نه استعمال کړې او ما ته هم هغه طریقه لږ مشکله کارېږي، هغه د ویب سایټ. کله چې تاسو یو ویب سایټ جوړوئ ډېر مشکله، ویب سایټ جوړېدل ډېر مشکله کار ده. هغه به ویب سایټ هغه سړی جوړولی چې 6 میاشتې یو کورس یې بولي PHP، هغه کورس دې کړی، د هغه بعد بیا یو سړی ویب سایټ جوړولی شي. نو دا طریقه ډېره مشکله ده زموږ پښتنو لپاره، دا طریقه یو مخ مشکله ده. نو خو که بیا هم خلک که څه سوال لري، زما وټساپ نمبر په ویډیو کې دغه دی او ما په چینل کې مخته هم ورکړي دي، ما سره په وټساپ رابطه نیولی شي. نو ملګرو که مې ویډیو ښه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. که مې هر څه سوال و زما په وټساپ باندې تاسو میسیج کولی شئ. ډېره مننه د الله